کمپ دی همدا اېروالډ کې په اتريش کې یو ډېر ښایسته موقعیت کې دی. نن خو دا دي په غرونو وریځې راکوزي دي که نه د هماغه لوړ غرونه دي شاوخوا کې او خلک راځي په دغه شاوخوا کوټو کې دا واګونو کې هم پاته کېږي یا کاروان ورته وي چی ورته وي او که څوک غواړي خیمه ووهي هغو کې هم شپې کړی شي. نور اتاقونه هم شاوخوا کې شته. دې سیمه کې نور دا هوټل موټل بیخي زیات دي ځکه ډېره مهمه سیاحتي سیمه ده. خو موږ بس همدغه وړه خیمه ده او نو اوس به ولاړ شو چکر به ووهیو د ورځې او شپې به هم دلته راځو. نو موږ اوس په همدا اېروالډ کې یو. ښه خبره دا ده چې له ګارمیش پارکنشتاین یا د جرمني کوم یو ښارګوټی چې دی د هغې نه ټرینونه دلته هم راځي او همداسې په دې ځای کې تېرېږي اتریش په خاوره کې بیا ځي د جرمني یو بل اړخ ته. نو دلته هم په همدغه 940 یورو ټکټ راتللی شئ او ګرځېدلی شئ او بیا جرمني نورو برخو ته هم د دې ځایونه تللی شئ. نو اوس موږ ځو نور ځایونه ګورو د هغو په اړه به هم معلومات درسره شریک کړم. راسره اوسئ. دغه خپله کمپ دی یا کمپینګ ځای دی او دغه یې نوره شاوخوا سیمه ده. د لاندې هغه ښارګوټی دی اېروالډ کمپینګ ډاکټر لاوت که ورته راتلی ښایسته ځای دی. دا نو همدغه د اېروالډ کلی دی او ارامي ده پکې ډېره. خلک نشته ویده دي نه پوهېږم که څه مسله ده. دې کې ډېر هوټلونه هم دي دغه کورونه د هوټلو کار ورنه اخلي اوس ځکه خلک یې ممکن غټ ښارو ته تللي وي او دا اوس په کراو ورکوي خو بعضې کورونه هم شته. نو ښایسته ځای دی ډېر ښایسته کلی دی. ګلانو رنګونو مکس ته خو مو پام دی ډېر ښکلی جوړ کړي. ټول د همدغه د اتریش سرحدي کلي دي. ټرین اوس د جرمني یو بل ښار فوسن چې ورته وي هغې خواته روان دی. موږ هم هغې خواته ځو نو هلته هم ډېر ښایسته ځایونه دي هغه به وګورو. بس نو په همدې سفر کې راسره ملګري اوسئ ښکلي ځایونه راسره وګورئ.
خیلی جالبه ده. آقا غرونه ګوره. دې سیمې ته غویټه وایي. غویټه هم د اتريش یوه اړونده سیمه ده. نو لږ وړاندې بیا موږ کوزیږو، هغې ځای نه بیا په بس کې خیږو چې ولاړ شو فوسن ته. فوسن د جرمني یو ډېر مشهور ښارګوټی دی، هغه بیا د بایرن ایالت مربوط دی. خو ښه دا ده چې دا ټرین د دغه سیمو نه تېرېږي او دلته وړیا پکې ګرځېدلی شئ، هر ځای ته تللی شئ همدا 9 روپۍ ټکټ سره. نو بیا چې هغلته ولاړ شو بیا به وګورو چې له رویټه نه د بس سیستم څنګه دی. دا د فوسن ښارګوټی دی او دلته په بانف کې د بس نه کوزیږو، بیا به بل بس کې ځو یا ټرین به وي شوانګاو. هغه قصر چې دی ډېر مشهوره کلا اروپا په کچه تر ټولو مشهوره. فوسن هم یو ښایسته ښارګوټی دی، د جرمني مشهور دی ډېر، د اتريش سره په پوله دی. دې نه یو ډېر غټ سیند هم په منځ یې غځېدلی، هغه به هم بیا وګورو په فرصت. په فوسن کې یو محلي بازار دی، یا هغه رخصتۍ ورځو کې چې واځېږي جمعه بازار ورته وي، خو دلته یکشنبې بازار دی لکه فلو مارک غوندې. په دې کې اکثره شیان نوي دي. یو اکثره لاسي صنایع دي چې ښایي د همدې ښار مربوط وي. دغه دی بالاخره د نویشواینشتاین قصر ته راورسېدو. بسونه تر همدغه ځای پورې راځي، همدا د شوانګاو بانوف دی او له دې ځایه بیا باید سړی په بسونو کې په پښو ولاړ شي. رښتیا اگر چې هغه هم ځي اسان هم ځي، هغلته داسې بګۍ هم شته دي وړاندې، که څوک په پښو نشي تللی کولی شي هغو کې ولاړ شي. او
دلته 2 قصرونه دي په اصل کې د نقشه کې ښکاري دا سیمه ټوله بیروبار ډېر دی خو ور به شو ټول به خپل هلته وګورو دغه بګیو کې هم که څوک په پښو نشي تللی کوزېدی شي او که نه وي همداسې باید پیاده ولاړ شي خلک هم په سلهاو زرهاو را روان وي هره ورځ دلته ډېر زیات خلک راځي لیدلو ته یې او ویل کېږي چې په ټوله اروپا کې دا تر ښکلی یو مشهور قصر دی د بس د ځای نه چې راځئ شاوخوا 26 دقیقې پیاده لار ده چې باید راوخیږئ دلته دغه شان واړه واړه ابشارونه هم ډېر دي دا د لاندې ځایه ده قصر داسې ښکاري کله چې ورته نږدې شي دې ځای کې هم ځینې دوکانونه او رستورانت او داسې شیان شته که وږي وئ یو شی پکې اخیستلی او خوړلی شئ او یا تورستان چې غواړي څه شی واخلي دغه رقم دوکانونه شته ورته خپله د قصر ته دننه چې ورځې باید ټکټ وکړي زه یو وخت مخکې ورغلی وم اوس ډېره علاقه نه لرم خو دننه پخواني تختونه ته ماشومانو زنګوګانې و اشپزخانې وسایل ټول همهسې ځای په ځای پاتې دي له دې ځای هم د قلا عمومي نما ښکاري خو اصلي به ښه وي چې دغه پله سر ته وخېږي هغې ځای نه به ډېره ښه ښکاره شي دا دره هم ډېره ژوره ده لمر د هغې خوا نه دی نو د دې خاطره شاید ډېر ښه څه ونه لیدلی شو بیروبار هم ډېر دی خو که راغلی مثلا بکسونه چې در سره و غټ کیدای شي دلته په دغه لاکرو کې کلپ کوي او هغې خوا چې راغلی بیا در سره یوسئ د دې ځای نه لاندې دغه ښارګوټی هم ښکاري او دغه لیک ډېر ښایسته ښکاري د نویشوانشتاین قصر نه د لاندې هغه کلیسا هم ډېره مشهوره ده که مو لیدلې وي پټیو منځ کې تنها سپینه ښکاري په بعضو عکسو منظرو کې شته نو دا سیمه ټوله ډېره ښایسته ده دا خواته بیا کلا دروازه ده د دې ځای نه وروسته ټکټ کېږي نو باید که څوک ننوځي دلته ټکټ وکړي او لاړ شي دلته د کلي په شاوخوا کې د پیاده لیارې هم تللي دي او دغه لیار چې اوس موږ پرې ورځو د کلا نه دروازې نه ښي لاس ته انداز کوزه شوې بیا هغو طرف ته د کلا په بره خوا کې پله سر ته تللی هلته یو پل دی په یوه ژوره دره باندې چې ماغین بغوکه ورته وي او مشهور پل دی هغې ځای نه بیا ډېره ښه ننداره کیدای شي نو راځئ چې د هغې ځای نه هم کلا ووینو اکثر عکسونه چې اخیستل کېږي د موخو نه اخیستل کېږي دغه نویشوانشتاین کسل نه د لاندې
دغه سیمه د ساحه دغه اعلان دی الپنزې دی یا د الپ جهیل ډېر ښکلی جهیل دی ډېرې پاکې ښایسته اوبه دي او د هغې څنګ ته بیا یوه بله کلا ده چې هوهنشوانګاو قصر ورته ویایي یا کسل ورته ویایي هغه هم پخوانۍ مشهوره کلا ده دې ته نږدې ده او ښکلې جوړه ده نور شاوخوا واړه جهیلونه هم شته هلته وړاندې هم یو وړ ښکاري کوم فکر وي معلومیږي درته کلا دواړو څنګو ته جهیلونه دي نو دغه موقعیت ټول ډېر ښکلی والي دی او وړاندې بیا د دغې غونډۍ ته شا فوسن ښارګوټی دی او چپ لاس ته بیا اتريش دی نو دې ځای نه دلته بیا د کلام ښکاري ګرچې ډېر بیروبار دی اوس خلک ډېر دي نه پوهېږم چې تاسې لیدلی شئ که نه مارین غوکه یا د پله سر ته چې ځې باید دلته په کتار کې ودرېږي ځکه چې په پله باندې ډېر بیروبار وي نو دوی ځینې خلک یې دې خوا پرېږدي ځینې د هغې خوا او هلته عکسو باندې هم ډېر وخت تېرېږي نو ډېر اوږد کتار ولاړ دی ممکن 100 نه زیات کسان وي نو وګورو چې زموږ نوبت څه وخت راځي دلته یې کیسه هم لیکلې وه د دغې پله او د قصر دغه ټول ځایونه چې دي د لودویک په نوم د یوه پاچا لخوا جوړ شوي دي هغه په 19مه پیړۍ کې ژوند کاوه او د دې ځای واکمن و د نویشوانشتاین قصر اساس یې هم په 1969 کال کې کېښود او غوښتل یې ډېر زر یې بشپړ کړي پلان دا و چې په 3 کلونو کې بشپړ شي خو دی ونه توانېدل او د خپل ژوند له لاسه ورکړ مړ شو بیا پر ځای چې څوک ځای ناست وي هغو قصر وروسته بشپړ کړ دغه د له شاوخوا 20 یا 25 دقیقو وروسته زموږ نوبت هم راغی خو ودر چې عکس اخیستلو او ویډیو اخیستلو ته ځای پیدا کېږي که نه د دې ځای نه خو یو د قصر ډېره ښه ننداره کېږي بل هغلته پورته هم سړی ختلی شي ځینې خلک غره ته ختلي همداشان د لاندې چې یو آبشار دی اوبه دي هم ډېرې ښکلي دي دلته ښکاري ډېر عجیب ځای دی ښکلی ځای دی ډېر ژور دی خو ویډیو کې ممکن صحیح ښکاره نه شي دا هم د پله له سر نه د دې کلا نما ده لکه څنګه مې چې ووې پادشاه لودویک د دغې قلعې له بشپړېدو نه مخکې مړ شو خو یوازې 14 کوټې بشپړې شوې وې چې د څه وخت ژوند 11 شپې ژوند پکې وکړ او بیا په ناڅاپه توګه له نړۍ ولاړ کلا د نن هم ډېره ښکلې ده خو متاسفانه نن د عکسو اخیستلو اجازه هم ورته نشته او شاوخوا 200 خونې لري اوس ټول ټال او کلا ټوله شاوخوا 200 خونې لري او 14 دهلیزونه لري او له دغې قلعې نه د هغه ډیزنیلند الهام هم اخیستل شوی دی د هغې په نامه چې ځینې قصرونه جوړ شوي او ډېر زیات فلمونه او کرکټرونه شته په نوم یې یو بسته شرکت فلم جوړونې شته په هغې کې هغه رویایي قصرونه چې دي هغې الهام د دغه نه اخیستل شوی دې ته ورته دي هغه منارونه یې او شکل یې د ډېرو ځایو کې نو کلا ډېره ښکلې ده او غټه ده کال کې له شاوخوا 1.5 میلیون کسان ورته راځي دغه پل دی او د دې پله له سر نه خلک عکسونه اخلي دلته لاندې هماغه آبشار بهیږي چې اوبه دي ښکاري او بیا پله په سر خو هم بیروبار ډېر زیات وي خلک ډېر وي پل دومره لوړ دی چې حتی ځینې خلک ویریږي هم دلته نشي ګرځېدی